سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. دویم آپشن چې دی موږ سره موږ څه وایو، بل آپشن موږ تاسو وایو مهم آپشن څه وي، کنټرول پینل کیبورډ وایو. کیبورډ دغه کومې تکمې چې موږ تاسو وهو، د تکمې چې کمپیوټر اصلي دی دا کیبورډ دی، همدې کې څه تغیرات راوړو. ریپیټ ډیلی دی مطلب دا ډاکټر صاحب که چیرې زه مثال ای پریس کوم نو کله چې لانګ کم ورته ډېر کلیک ورباندې وکړم، کله چې ای باندې کلیک بټن ووهم د ای بټن یو څو ثانیې صبر کوي، څو ثانیو نه وروسته لیکل شروع کوي چې داسې توکمه کلکه ونیسم پریس ونیسم یو څو ثانیې وخت نیسي، ناوخته کوي، هغې نه وروسته شروع کوي. کله چې دا لانګ کم دا کم کړم، ګوره ای زه کلیک کوم، توکمه مې وهلې ای دا ای مې وهلې یو څو ثانیې وروسته، ډېر وخت نیسي که نه. ګوره کله زه ای پریس کړم ای مې پریس کړو، همداسې مې نیولی دی خو یو څو ثانیې وروسته حرکت وکړو که نه، حرکت ډېر وروسته کوي. ګوره چې ای مې پریس کړو حرکت دی یو څو ثانیې وروسته وکړو. خو که چیرې دا لانګ زه شارټ کړم نو مستقیم به حرکت وکړي ډېر تیزۍ سره. ګوره اوس کله ای پریس کړم دا هېڅ صبر نه کوي، دا مستقیم حرکت کوي. نو ډیلی نه مطلب ریپیټ ډیلی مطلب دی که چیرې دا لانګ کړو نو ډېر وروسته حرکت کوي، او که شارټ یې کړو ډېر په تیزۍ سره. ګوره ای چې څنګه پریس کړم حرکت کوي، دا هېڅ درېږي نه. نو که چیرې هغسې وي بیا یو څو ثانیې د هغه انتظار نه وروسته شروع کېږي، خو ښه ده چې دا نارمل کړو. ریپیټ ریټ چې دی د دې وظیفه دا دی، ګوره ډاکټر صاحبانو دلته زه راځم، که چیرې سلو کړم بیخي سلو کوم، کله زه اوس د ای پریس ونیسم ډېر ورو ورو ای زیاتېږي، دا بټن توکمه کلکه نیسم ورو ورو یو زیاتېږي. دا توکمه مې ای نیولې ده، یو ای لیکي خو ډېر ورو ورو ده، ډېر په قرارۍ سره مخکې ځي. خو که چیرې دغه ریپیټ ریټ ورته فاسټ کم نو ګوره بیا سپیډ ډېر تیزېږي. ګوره زه اوس بیا ای توکمه نیسم، ګوره ورته حرکت دی، دا ډېر په تیزۍ سره لاړه مخکې. صحیح شو، مخکې ډېر سلو او ډېر په تیزۍ سره ځي. دا کیبورډ کې که چیرې توکمې دې تاسو سیټینګ ځان ته برابروئ نو دې ځای څخه کولی شئ. بل موږ سره بلینک ریټ دی، کرسر بلینک، دغه بلینکینګ چې ځینې وخت موږ تاسو ټایپینګ لیکل چې کوو داسې یو بلینکینګ راځي. نو آیا تاسو غواړئ چې دغه بلینکینګ سپیډ دې کم وي او که زیات وي؟ که چیرې کموئ خو دې ساحې ته راځي ډېر سلو، ده بلینکینګ د اشاره چې کوي ډېر سلو اشاره کوي، که نه نه کوي بیخي نه کوي. او که وایي چې نه د اشاره ډېره تیزه وي په تیزۍ سره یې فاسټ به ورته انتخاب کوي، فاسټ. ګوره اشارې ته هم فکر ده، ډېر په تیزۍ سره اشاره کوي. کله مو چې دا سیټینګ ته جوړ کړو اپلای کوي، هماغه سیټینګ ورباندې اپلای کېږي، تطبیق کېږي. صحیح شو، زه ورته وایم چې نه دا نارمل وایي، بس په دې ساحه کې صحیح ده چې نارمل. بل هارډویر دی، هارډویر کې که هغه کیبورډ چې تاسو کمپیوټر سره وصل دلته ښکاره کوي، یعنې موږ سره اوس صرف دا سټنډرډ PS2 کیبورډ چې خپله لیپټاپ کې ورکوي، دا که چیرې USB کیبورډ ورسره وصل کړي دلته حتما درته ښکاره کوي هارډویر کې، بل کیبورډ هم درته ښکاره کوي چې تاسو کمپیوټر سره یو بل کیبورډ هم وصل ده، نښلول شوی دی. نو دا د کیبورډ هغه سیټینګ دی چې ډېر څه پکې نشته دي، خو ډېر ساده دی. او کیبورډ تر څنګ بل راځو، بل آپشن چې موږ او تاسو سره دی هغه آپشن وایو چې ډېر زیات مهم وي. پروګرام اینډ فیچرز. پروګرام اینډ فیچر مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، پروګرام اینډ فیچر. راځم دلته نوټ پیډ کې یو څه شی درته لیکم.
Program in future is used to uninstall programs and also we can enable and disable Windows commands. मतलब ورنه دا ده program and features واسطه مونږ کولای شو چې بعض پروګرامونه uninstall کو یعنی انسټالیشن یې ریموو کو او همدارنګه کولای شو چې د وینډوز ځینې کمانډونه فعال او غیر فعال کو کوم ځای لدی ګوره ډاکټر صاحبانو ځینې وخت کې تاسو بعضې پروګرامونه لرئ په کمپیوټر کې هغه غواړئ چې هغه تاسو ډیلیټ کړئ ریموو یې کړئ بیخي د کمپیوټر نه لرې کړئ خو تاسو څه شی کوئ ډېر کسان داسې ګورم هغې راځي دلته د پروګرام شارټکټ چې دی مثال د پروګرام کوم لوګو چې دی دې باندې کلیک کوي دلته راځي رایټ کوي دلته ډیلیټ وهي وایي پروګرام نه له دې ځای څخه صرف دغه شارټکټ آیکن یې ډیلیټ کېږي ولې سیټ اپ د پروګرام چې دی هغه اساسي هغه په له دې ځای څخه نه پاکېږي هغه چېرته راځي کنټرول پینل ته او پروګرام اینډ فیچر نه چې غواړئ د دې اساس ختم کړئ منبع ختم کړئ هغه د پروګرام اینډ فیچر نه ختمولی شي دلته راځو کلیک ورباندې پروګرام اینډ فیچر پروګرام اینډ فیچر نه مطلب دا کله چې تاسو وغواړئ هر پروګرام د کمپیوټر نه ریموو کړئ پاک یې کړئ ډیلیټ یې کړئ نو له دې ځای څخه تاسو کولی شئ کلیک ورباندې کوم دلته هغه پروګرامونه چې موږ تاسو سره انسټال درته ښکاره کوي لیست موږ تاسو سره ګوره چې مختلف سافټویرونه دي دا کاسپرسکي انټي وایرس دی فرزن او مایکروسافټ آفیس دی همدغسې نور ډېر پروګرامونه که چېرې تاسو هر پروګرام دلته وغواړئ چې ډیلیټ کړئ ریموو یې کړئ نو دلته به ورباندې کلیک وکړئ ګورم فرضاً مایکروسافټ ایس چې دی دا ورباندې زه کلیک کوم یا مثال آفیس دی مایکروسافټ آفیس دی 2016 زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم پاک یې کړم نو دلته کلیک ورباندې کوم دلته ان انسټال کلیک کوم کله مې چې ان انسټال کلیک کو او دا اوس یس کوم چې یس مې کو مستقیم دا پروګرام له دې ځای څخه یو څو منټه وخت نیسي او پاکېږي کمپیوټر نه خو زه نه یس کوم ځکه چې دا دفتر لیپټاپ دی د کمپیوټر لاب او آفیس پروګرام پکې پاکېږي نو دا همدې طریقه ده له دې ځای څخه تاسو کولی شي پروګرام ریموو کړئ هر پروګرام دې کې خو ډېر کم انسټال وي ځینې په کمپیوټرونو ډېر زیات پروګرامونه انسټال وي چې غواړئ ریموو یې کړئ نو له دې ځای څخه تاسو ان انسټال کولی شي هر پروګرام ګوګل کرم دی فرضاً دا غواړئ ان انسټال کړئ کلیک ورباندې وکړئ دلته یس ګوګل کرم ان انسټالیږي دویم چې دی وی انسټال اپډیټس دی دا هغه اپډیټس چې کوم انټرنیټ ته موږ تاسو کوم پروګرامونه اپډیټ کړي دي اپډیټ شوي دي انټرنیټ له طریقه غواړئ چې هغه هم ریموو کړئ ډیلیټ یې کړئ دې ځای څخه ورباندې کلیک کوئ او کولی شي هغه اپډیټ ریموو کړئ ان انسټال کلیک کړئ دلته یس یې کړئ خلاص صحیح هغه انټرنیټ نه بل موږ تاسو وویل چې disable and enable some Windows commands Windows features دلته کمانډونه دي یعنی له دې طریقې تاسو کولی شئ چې ځینې کمانډونه ډیلیټ کولی نه شئ ډیلیټ نه چې تاسو ډیلیټ کړئ صرف غیر فعالولی شئ فرضاً بعضې کمانډ د وینډوز میډیا پلایر شو هر کوم بخش چې و دلته کلیک کوه کولی شئ هغې ځای نه ټیک مارک ورنه لرې کوه غیر فعالېږي یعنې کار نه کوي هلته نه ښکاري بیا هر یو پروګرام چې وي له دې ځای څخه غیر فعالولی شو چې هر پروګرام یې تاسو کولی شئ له دې ځای څخه غیر فعاله کړئ دا موږ سره چې وینډوز پروګرام اینډ فیچر او موږ سره دویم چې دی موږ سره هغه آپشن چې دی وخت اگر چې پوره دی خو یو پروګرام بل فکر کوم چې وخت به پوره وي او هغه یو څه وخت نیسي بیټ لاکر دی چې دا تقریبا یو 15 دقیقې وخت لري 15 دقیقې وخت نیسي چې دې کې بیا انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کار وکړو اوس وخت پوره دی صرف همدومره بس دی چې موږ تاسو نن پروګرام اینډ فیچر باندې پوه شي مهم دی یعنې دې په واسطه موږ کولی شو چې هغه پروګرامونه چې موږ کمپیوټر کې انسټال کړي دي او بعضې اپډیټس مې انټرنیټ نه کړي دي کولی شو هغه بېرته ریموو او ډیلیټ کړو نو کوشش وکړئ چې تاسو کله کوم پروګرام ډیلیټ کولو داسې فکر مه کوئ چې د دې ځای څخه تاسو ډیلیټ ووهئ یا رایټ کلیک او ډیلیټ کړئ نه دا صرف شارټکټ دی او صرف آیکن دی له دې ځای څخه پروګرام نه ډیلیټ کېږي تاسو به پروګرام اینډ فیچرز ته راځئ کنټرول پینل ته د دې وظیفه همدغه ده او کنټرول پینل کې بیټ لاکر دی چې په راتلونکي درس کې وایو همدارنګه ډیوایس منیجر دی چې ډېر زیات مهم دی دا هم په همدې شکل وظیفه دی ډیوایس منیجر به لږ درته تشریح کړم ډیوایس منیجر چې دی دا هم په همدې شکل دلته ورته داسې هم لیکلی شو
Device Manager is used to install and uninstall computer devices and also can enable and disable some devices. Good example. Program and feature to just software لپاره دا د سافټویر لپاره چې باید سافټویر نه مونږ ریموو کولی سو او انیبل او ډیسیبل فایل او غیر فایل کولی سو. ډیوایس منیجر چې دا د هارډویر لپاره ځار استعمالیږي چې ډیوایس منیجر is used to install and uninstall computer devices and also can enable and disable some devices. یعنی د ډیوایس منیجر په واسطه کولی شو مونږ هارډویر بعض ډیوایسونه ډیسیبل او یا انیبل کړو چې د دې دپاره به مونږ انشاءالله پریکټیکل کار په راتلونکي درس کې مونږ تاسو وایو. نو وخت پوره دی په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي او راتلونکي کې په خیر مونږ تاسو ډیوایس منیجر او بیټ لاکر باندې کار کوو. ښه وخت ولرئ. من الله توفیق. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.